امام شافعي رحمه الله فرمایي کله چې ورځ د آخرت سي د قیامت او د محشر په ورځ د خلکو له سترګو څخه به پرده لیرې سي خلک به د خپلو اعمالو په ثوابو په جزا باندې پوه سي ثوابونه او بدله به ورته ښکاره سي نو خلک به د الله رب العزت له ذکر یعنی د رب العالمین د یادولو څخه د بل هیڅ عمل ثواب دومره بهتر او غوره او دومره زیات ونه ویني په هغه وخت کې به ډیر کسان او ډیرې ډلې افسوس او ارمان وکړي او داسې به وایي چې په دنیا کې له دې څخه چې پر موږ بل هیڅ داسې اسانه کار نه و څه سوي و چې موږ ځینې غافل وو څه سوي و چې له موږ نه عمر ابته تیر سو په عباسیاتو کې تیر سو له موږ سره د ذکر کولو غم نه و کاش کې چې موږ ډیر ذکر کړی وای ډیر مو الله رب العزت یاد کړی وای ذکر د خدای یادول د دې اسانی او لوی ثواب بیخي نااشنا خبره ده د نورو اعمالو په نسبت د رب العالمین یادول یعنی لا اله الا الله درود شریف او استغفار او سبحان الله وبحمده او قرآن کریم ویل او تسبیح فاطمی وغیره وغیره کوم اذکار چې دي د نبی علیه السلام سوره دعاګانې یو له هغه عبادتونو څخه دي چې نه اودس ورته شرط دی که څه هم په اوداسو په پاکي ورته کول یې غوره دي نه غسل ورته شرط دی نه خپل یو ځان له وخت ورته شرط دی ځانګړی وخت او نه کوم ځای ورته شرط دی چې په دې ځای کې به یې ته کوې نه کوم مالي او بدني سخت کار ته اړتیا لري چې دومره مال به لري بیا به یې ته کوې یا به ته مال لګوې یا به په بدن باندې جوړ سړی کولی شي نه جوړ یې نشي کولی حتی یوه ښځه د دغه په ټیم کې هم کولی شي د ناجوړۍ په ټیم کې د میاشتنۍ ناجوړۍ په ټیم کې د نفاس او د اولاد د پیدایش په ناجوړۍ کې نو ډېره عجیبه خبره ده چې یو سړی د هغې بې نصیبه ځینې پاته کېږي ډېره د سوچ خبره ده چې نه هیڅ یو شرط ورته شته نه هیڅ یو پر دنیا یو قید ورته شته نه وخت ورته شته نه ځای ورته شته انسان د کار کولو په ټیم کې د تګ راتګ په ټیم کې د بسترې په ویده کېدلو په ټیم کې په شپه په سهار په پروت په ناست په جماعت په کور په هر ځای کې په ژبه باندې الله یادولی شي په زړه الله یادولی شي یعنی لنډ مطلب دا دی چې ذکر الله د الله کولی شي او هغه یوازینی عبادت دی چې په عباداتو کې یوازې دی چې الله رب العزت ډیر غوښتی دی د لمانځه د ډیر کولو حکم الله نه دی ورکړی د زکات د ډیر کولو او د ډیر ایستلو الله حکم نه دی ورکړی د اعتکاف د ډیر ایستلو حکم الله نه دی ورکړی د صدقې د ډیر کولو حکم نه دی ورکړی هر یو عمل پر خپل ځای باندې سره زر دی لیکن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا الله د خپل یادولو د ډیر یادولو حکم څو ځله او په بار بار په قرآن کې ورکړی دی خپل بندگان نو د قیامت د ورځې ارمان په غوره چې د هر نیک عمل بدل او جزا به انسان ته ډیره زیات ارزښت لري ډیر به انسان ورته مجبور وي ډیر به انسان ورته محتاج وي لکه نون چې بازار لور سي او جیب دې تشي په بازار کې خوشحال به پیسو دي څوک به وایي چې لسی بد دی څوک به وایي چې سلی بد دی څوک به وایي چې زری بد دی یا ډالرو کې 100 روپۍ د ډالرو بدي دي انسان به هغه وخت حسرت و ارمان وکړي چې اوهو ما چې ټیم پر چکه ضایع کړ ما خپل وخت ولې بیکاره وکړي
ما پر بیکاره کارو باندې ولې خپل وخت ضایع کوي؟ ما یاران څه کول؟ ما دوستان څه کول؟ ما د شپې د بل کوټیو مجلسونه څه کولې؟ ما خو پر رڼا تیاره غوره کړی و، ما پر شو بد غوره کړی ول، دا ما څه کړي دي؟ اوس نو که بیا لاسونو باندې غاښونه لګوې، که په ځان باندې سر ته سوکان نیسې، وخت به تېري. نو دا خبره د امام شافعي رحمه الله دا یو ډیر ښه پیغام دی، یو ډیر پر وخت پیغام دی. دا و موږ ته دا را یادوي چې تر څو خپلې ژبې په سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر او استغفار باندې لندې وساتو. دا و موږ ته دا را یادوي چې آخرت ورځ مخکې د موږ ورپسې دنیا تېرېدلو والا ده. که نون چکه وکړې دننه پسګۍ مړېږي، که کرمبوړو پتې وکړې او سپي وجنګی مړېږي؟ نه مړېږي. نو څه کول پکار دی؟ د آخرت د ښو څه دي بې نصیبه کوي. الدنیا مزرع الاخره. موږ تاسو د ټولنې اصلاح دی الله رب العزت وفرمایي، د موږ تاسو د کورنۍ اصلاح دی الله پاک وفرمایي. الله رب العزت یو موږ تاسو زموږ تاسو کشرانو مشرانو اصلاح الله رب العزت وفرمایي. الله دې د ټولو اصلاح وکړي. دا یو ډېر په زړه پورې او بیدارونکی پیغام دی د امام شافعي، چې امام شافعي رحمه الله په کم دور کې تیر شوی، هغه په خپل وخت کې دا خبره کړې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ستاسو لپاره هم د پام او فکر او توجه وړ وګرځي. وایي انسان به په هیڅ ارمان نه کوي، په دې به ارمان کوي چې له ما نه وخت څنګه به ته تېر شي. په څه څه مې تېر کړي؟ وخت خو له سرو زرو نه هم قیمتي دی. الله بندگانو موږ ولې د ځانه بودګان جوړ کړي دي؟ ولقد کرمنا بني آدم. د حیوان نور څه نزده یې خوب یې سر. نبی علیه الصلاة والسلام څو ځله په دعا کې دا غوښتي دي چې ای الله زما د ژوند مقصد او زما آخر غم هغه صرف د دنیا ګټل او بایلل نه دي د انسان د ژوند مقصد. دا مه ګرځه مبلغ همنا. نن بس یو سړی چې دونه چې کاروبار یې سمې ته ماښام ته رسېږي، نور نو د خوله د خندا څخه نه راټولېږي. بل غم هم چېرته موږ لرو، بل سوچ هم چېرته په موږ کې شته.